اردو ریډرز چې کوم دي هغه هم د ملاکنډ د تاریخ نه خبر شي چې د ملاکنډ سیمه چې کوم د دې عوام چې ډیر زیات جنگجو دي او خاص کر د ازادۍ په تحریک کې د دوی ډیر زیات غټ رول دی چې کوم انسان خپل تاریخ کیر کی دغه جغرافیه بدل شو نوې کله فکر داري چې خپل تاریخ سره مینه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو سره په خاغلی پروګرام کې تاسو کوربه صابر اجازي مخامخ یم. نن مونږ راغلی یو هریان کوټ کلی ته د تحصیل درګۍ ملکن سره یو تاریخي پس منظر لري تاریخي کلی دی د خاورله الله تعالی ډیر زیات لوی صلاحیتونو مالکان خلق ور کړی دي. نن چې مونږه د کم شخصیت سره زمونږه ملاقات کیږي تاسو سره په سکرین باندې هغه تاسو سره مخامخ کوو. دغه تعلق اگر چې د تعلیم د شوبې سره دی خو بیا هم د تاریخ سره د هغې ډېره زیاته دلچسپي هم ده او د تاریخ په حواله باندې د هغې ډېر لوی زیات کردار دی هغې دغه حواله باندې ډېر لوی کردار لوبوي. د هغې تعلق د هریان کوټ کلي سره دی. امجد علي عثمان خیل د هغې نامه ده. په انټرنیشنل ریلیشن کې هغې ماسټر ډیګري هم کړې ده. د هغې نه علاوه په پاک سټډي کې هم د هغې ایم ایس سی ډیګري د هغې سره ده او د هغې درس و تدریس سره په دې وخت کې د هغې وابستګي ده. هم دغه مهنت ته دغه کوشش ته چې مونږ هم دې ځای ته مجبوره کړي یو د هغې خواله راوستي یو. نو مونږ په ننني ښاغلي پروګرام کې خپل میلمه امجد علي خان عثمان خیل ته هرکلی وایو. شکریه جی شکریه جی. امجد صاحب دا راته ووایه وړاندې چونکې تاسو تعلق خو الریډي هم د پاک سټډي سره دی د هغې نه علاوه تاسو کوم خپل فیلډ چې خپل کړی دی هغه د تاریخ په حواله باندې تاریخي تاسو ګرځئ مختلف موضوعاتو لځئ هر څه لځئ او ګرانو کتونکو ته زه دا خبره هم په ګوته کړم چې دې وخت کې د هغې کوم کتاب دی زموږ سره سرتور فقیر یقینا چې د تحریک ازادۍ یو نوموړی مجاهد تیر شوی دی د انګریزانو خلاف دغه کم مبارزه چې تاریخي مبارزه چې انګریزان هم دغه په خدماتو لیکلو باندې دغه په مړانه لیکلو باندې مجبور کړي دي. په دغه موضوع باندې هم امجد علي عثمان خیل تر ډېر لرې پورې خپل شواخون کړی دی خپل کړاوې کړی دی دغه تاریخي راجمع کړی دی او هغې پښتني قوم ته را روان نسل ته د یو مثال په توګه باندې دلته ژوندی پاتې کړی دی. نو مونږ د امجد رونه دا تپوس کوو چې دې طرف ته ستاسو فکر څنګه راغی؟ د ټول ناول خو زه د ملکن ټي وي د ټیم ډېر زیاته شکریا ده کوم چې هغوی موږ له دا وخت راکړو دلته ملاقات رالم. صابر صاحب خبر داسې ده چې د اصل کې د تاریخ سره شوق چې کوم دی د اتم جماعت نه زما پیدا شو او دغه دوران کې به په پی ټي وي کې ستاسو خیالي یو پروګرام چې لیدو نیلامګر په نیلامګر کې به د ذهني ازمایش مقابله به کېدله نو په هغې کې به د تاریخ په حواله کوېشنې کېدلې نو زما به هم ډېر زیات شوق و چې هغه پروګرام ما ډېر په مینه سره کتلو نو په هغې نه بیا زما د سوچ دومره مخکې لاړې چې انټرنیشنل لیول چې کوم موضوعاتو په هغې ما بیا فوکس کولو چې هسټري چې کومه ده هغه زه کلیکټ کړم او د ټول نه اهمه خبره چې کومه ده په تاریخ په حواله چې په هغې کې زما د والد صاحب ډېر زیات رول دی هغه زما سره ډېر زیات هیلپ کړی دی. هغوی به د فرست ورلد وار چې کوم حالاتو او د سیکنډ ورلد وار د پهلي جنګ عظیم او د دوسری جنګ عظیم د هغې باره کې ما ته کیسې کولې او ما ته به هغه ټول حالات واقعیت چې دي په وړوکوالي کې ما ته بیانول. نو د هغې سره زما د تاریخ سره ډېره زیاته مینه پیدا شوه او بیا د وخت تېرېدو سره زما خپل سوچ چې کوم دی د خپلې سیمې ته ملکټ ته کنورټ شو چې ملکټ سیمه چې کوم ده دا هم ډېر یو زرخیزه علاقه د تاریخ په حواله سره. نو بیا زما سوچ فکر چې دی په هغې کې بیا بدلون رالی او دا خاص کر په خپل ذهن کې دا یو سوچ فکر لرلو چې زموږ د ملکټ سیمه چې کوم ده دې ته د انګریز څنګه راغلی دی او د انګریز راتګ څنګه شوی دی او بیا دلته د دې ملکن ایجنسۍ چې کوم د جوړښت په کم انداز نو د دې باره کې بیا زما په سوچ فکر کې چې تبدیلی راله او دا امجد صاحب روایتي تاریخ موږ سره شته څنګه چې تاسو چې موږ په سټډي ویلې ده د هغې نه هټ کر تاسو چې کوم د تاریخ کوم ځانګړی سایډ خپل کړی دی زه به چې دا هغه طرف ته چې دې ته زموږ تاریخ دانان بولته کوم چې موږ تاریخ لیکونکي خلک ورته موږ وایو زموږ په اردو ژبه کې یا په پښتو ژبه کې دا طرف هغې لکه دې طرف ته نه دي راغلي. څه داسې کم محرک تاسو سره پیدا شو چې تاسو رالی د غرونو ته لاړئ دغه مقبرو ته لاړئ دغه تاریخي مقاماتو ته ورسېدئ دغه اثار قدیمه ته ورسېدئ او دغه جوړوالی هم راوچت کو؟ مونږ به په لکه تاسو چې مخکې کومه خبره وکړله زموږ د ملکن تاریخ چې ډېر زیات جوړ دی چې که نه مونږ به اکثر په محفلونو کې به ناست وو مشرانو ته مونږ ته به کیسې کولې
دلته چې کوم د انګريز راتک شو د هغه باره کې موږ ته د کیسې کولې لکه تاسو ته مخکې یو واقع تاسو په خپل دا بیان کړل چې د اپسایډ چې موږ د بیهایند کیمرا چې کوم کیسه کوله چې دلته میسټر بیسټ چې هغه په دې اګره کې یو دلته راغلی و کنه او دلته بیا هغه مړ شو دا سټوري تاسو په ذهن کې مشته دا حالت واقعیت په زموږ د نظر چې دي مشرانو هغوی لیدلي دي په خپل باندې خو زموږ مخې ته نو زما سوچ فکر دا و چې یاره زموږ دا نوې کل چې کوم دی دا خو دونه په تیاره کې دی چې دوی لکه شعر او شاعري سره خوشوق لري خو د خپل علاقې د تاریخ نه بیخي څوک نه دي خبر نو زما خو دا یو سوچ فکر او چې کار صدا خو زموږ اول د خپل علاقې چې کوم دا د دې تاریخ چې د دنیا ته خودل دي چې ملکان لکه دلته تاسو ته خپه را د دهشتګردۍ لهر هم تیر شوی دی خیال لري خو ما چونکې د خپل کم سوچ لرلو د تاریخ په حواله سره ما دنیا ته هم دا خودل چې د مالاکان سیمې چې کوم عوام دي هغه د پخوان چې دي د انګريز خلاف هغه تر اوچته کړی دا د هغه سره جنگونه کړی دي او د دې علاقې د ازادۍ لپاره چې دا هغه ډېر غټ قرباني ورکړي دي مالاکان یوازې د دهشتګردۍ په وجه باندې چې دی هغه یو سوچ دلته نه لري چې دلته دهشتګردي لهر چې انتها پسند نه بلکې دلته چې د ازادۍ کوم محرک تحریکونه دي هغه هم تیر شوي دي په پازټیو سوچ سره موږ دا بیا سرتور فکر چې کوم یو عظیم اتل دی جنگجو دی داغه د قرباني چې کوم ټولي قصې دي هغه به دي دنیا ته خودلې دي او د په اردو کې دا کتاب مالي کړی دی چې یوازې د پښتو سپیکینګ چې کوم دي دا یوازې نو اردو ریډرز چې کوم دي هغه هم د ملکان د تاریخ نه خبر شي چې د ملکان سیمه چې کوم دا د عوام چې ډیر زیات جنگجو دي او خاص کر د ازادۍ په تحریک کې د ډیر زیات غټ رول دی غټ رول امجد صاحب څنګه تاسو سرتور فقیر یقینا چې د تحریک ازادۍ یو ډېر لوی مبارز کردار دی دا چې په ملکن کې چونکه د زیات هم د انګریزانو سره دغه شی و د ملکن کوم ګوري اوسم د ملکن ډیویژن هغه گیټ وی دا نو زما خپل لکه تاسو تاریخي پس منظر دا وایي چې انګریزان تر دې پورې پاسانه خوراغلیو برای د تک مشکلات راتل دا مشکلات ولي نو زنده سي خبرې دي کنه چې لکه زمونږه د ملکان ته چې انګريز کله راغلي دي د 1895 کې راغلي دي د ملکانی جنسي چې کله جوړ شوې ده د په مې 1895 کې جوړ شوې ده د 1895 پورې چې دلته کم لکه دو جنگونه زموږ ملکان استعمال شوې دي یو په 1895 کې شوې ده یو په 1897 کې شوې ده د 1895 چې کوم حالت واقعیت دي د هغه تسلسل چې کوم دی د خان عمر خان جندول سره تړل شوی دی ټیک شو جی دا د جندول چې کوم خان تیر شوی دی د په درمانی به خاني کړی دا او د ملکانی جنسیم د یادی خودلته خاص کر داسې حکمرانی نه رکړي د خان عمر خان چې کوم رول دلته واغلته حکمرانی کوله نو انګريز چې د مجبور شو په دې معنی چې دا خان عمر خان چې دیر قبضه کولې شي چترال قبضه کولې شي سوات تلې شي نو کې دې چې دا بیا ملکان هم کراس کې وخته هم راشي نو انګريز او خاص کر برټش سرکار چې کوم دی هغه به د خان عمر خان خلاف چې دا اکشن واغستلو د چترال ریلیف فورس په نوم باندې هغه یو فورس تیار کو او په اپریل 1895 کې دا خلاف چې د محاصره شروع شو او ملکان چونکه تاسو به گیټ وی وکنه نو اول ډایرکټ دی ملکان په لار باندې راتلو دلته چې کوم عوامو زموږ د علاقو لکه عثمان خیل کوم دی یوسفزی د مختلف قومونه دي دوی هم دا وګڼل چې دا خو انګريز یوازې په خان عمر خان پسې نه راځي دا زموږ په دې علاقه باندې هم دی قبضه کول غواړي نو دغه سوچ د غوي په ذهن کې مو دلته هم زموږ په خرکی کې مو سره جنگ شوی دی انګريز سره شاکوټ دردا د رایموره چې کوم د ملکان دره چې کوم دا په دې دریو درو باندې د انګريز سره زموږ د دې علاقې چې څومره مشرانو کم هغه وخت چې کوم قومونه هغه سره جنگونه کړی دي خپل قرباني پیش کړی دي خو چونکه هغه وخت کې زموږ د پښتنو چې کوم اسلحه بس خو یا به تور و تبرګي بوا یا عام جیزل و تبونګي جیزل تاسو په پیژني هغه پټاخدار ټوپک وو په هغه دی جنگ کو د انګريز سره چې کوم اسلحه او د جدید دور اسلحه و نو مجبورن هغه سوشل دلته هغه کابل شول او موږ د عوامو شکست ورکو او دلته مستقل هغه سټې شو او دلته به د انګريز چې کوم سرکار دی هغه خپل امجد صاحب درته په دې یو خدای انګريز سره هم دلته مبارزه شوې ده ته سبزو د خټکو ترمنځ هم په دې علاقه باندې یو جنگ شوې ده په دالار د شخصوارو قتل ګران دي ګوډه صوبه باندې کېږي ملکن دي د خوشحال خان خټک یو ډېر تاریخي یو شعر دی په دغه حواله لکه تاسو دا زما خل د ملکن جو د مبارزو سنټرو نو دا سټوري تاسو ته موږ شروع کوو نه به موږ 1520 سوي تا چې یوسفزی زموږ د ملکان ته څنګه راغلي دي یوسفزی کوم دا د دین بلک بیک گراوند زما مخکې لاړ شم کنه مې بیک گراوند کې لاړ شم کله چې په کابل کې د میرزا اولغ بیگ بادشاہت و د مغل چې کوم دی د غوی د فیملی سره تعلق لري په دغه وخت کې د یوسفزی کوم چې کوم مشرانو هغه سلطان شاه
ملک سلیمان شاه دا یو او سلطان شاه دا تر ورور درونو. ملک سلیمان شاه چې کوم دی د دورارو دغه نوم ملک احمد دا د یوسفزو چې کوم بانی دی یوسفزی کوم چې ملکان کې چا باد کړی دی ملک احمد یوسفزی او د قبر په لاډن کې دی. دا یوسفزی کوم چې دی په کابل کې آبادو نو مرزا اولغ بیگ چې کوم دی دا د دوی بادشاه په دغه دوران کې بل یو قبیله وا ګاګیانی قبیله وا. د ګاګیانی قبیله چې کوم سردارانو د غوی د دې یوسفزو سره رشتہ وکړه رشتہ و سره کړي و فاطمه نوم یې د دې ملک احمد دی اوریرا وا دا غوی سره د دوی رشتہ شوی و نو بس د بد قسمت وته د بد قسمتي بوا د دغه فاطمه بیبي چې کومه دا رشتہ د دې ګاګیانی سره شوی و د ګاګیانی کوم د یو کس سره شوی و خو بل یو کس ابراهیم نوم هغه د فاطمه سره بس تعلق جوړ شو او دوی دواړه چې دی به واده کو تختیدل. نو ګاګیانی کوم وی چې دا خو زمونږه دا رشتہ خو د یوسفزو سره زمونږ شوی وکنه خو دوی زمونږ سره غداری وکړو د جنې وس بل چاله ورکړه. نو ګاګیانی کوم چې کوم مشرانو هغوی د مرزا اولغ بیگ ته وی چې چون کې زمونږ سره د یوسفزو کوم غداری کړی دا دغه شانسا سره د غداری کولای شي نو ته مهرباني وکړه ته خو ځلته برایانام یا بادشاہي ټول واک اختیار چې د ملک سلیمان شاه بابا دی. نو په دغه وخت کې د مرزا اولغ بیگ په ذهن کې چې دا یو دغه پریوتو چیر دا خو کشمکش په دا کې شو چې دا خبره خو بل طرف ته لاړه یوسفزی کوم چې دی هغه په محمد بادشاہت کې زه خو برایانام بادشاہ ما نو هغه سو کړل د یوسفزو کوم خلاف چې کوم دی هغه داسې اکشن واغستلو چې یو خاص وخت ټول 900 ملکانه نو غوتل کابل محل ته او ټول حلال کړل هلته. دا یو خوندریزه واقعه شوې د ډیره زیاته د تاریخ پرانا کې دا چې یو تاریخي د غلری چیرې 900 ملکانان د یوسفزو کوم چې کوم دی هغه دی مرزا اولغ بیگ حلال کړلو او بیا چې کوم سپاتی او هغه تی تاسو زر تر زر د کابل نوځي نو بیا ملک احمد بابا چې کوم دی او سره شیخ ملي بابا چې کوم دی د ملکان په سیمه چې څومره د زمکو تقسیم شوی دی دا دفتر شیخ ملي تاسو یو نوم اوریدلې شیخ ملي بابا کړی دی. نو هغه شیخ ملي بابا او ملک احمد بابا دا ټول چې دا نور چې کوم قبيله پاتې و دي چې کوم ځاننوي هغه وسره پېښور تراله په دلزداق چې دلته یو قبيله وا هغه ته خاص وکړو چې تاسو مهرباني وکړئ موږ د استوګنې د پرزې راکړي. نو دلزداق ولا بیا په دوابه کې چې کوم د زیادی دوابه یو کله دی ایول ورکړلو دلته یوسفزی وسیدل دغه نفس بیا به یوسفزو چې کوم مشرانو هغوی به د تجارت کولو د سواد تبراتل په سواد کې په هغه وخت کې سلاطین سواد چې دا یو بادشاهانو آی چې کوم په دغه وخت کې 1520 کې چې کم د سلاطین سواد اخري بادشاہ دغه سلطان اویس نومو د سلطان اویس چې دغه سره د تجارت کولو تل راتله به داخله کې یوسفزی کوم ولا. نو ملک احمد بابا نه بیا د دونو متاثر شو د سلطان اویس چې د ملک احمد بابا په خاندان کې چې دا بیا یو زنانه و دغه سره واده وکړه دوی یو خور و لورکۍ و دغه سره د دوی رشتہ وشو. نو چې کله سره بیا دا واده وکړو رشتہ سره وشوله نو بیا د دوی د رشتہ نورم په خښوله. نو وخت یې ریدل بیا چې وخت یې ریدلو نو دغه شان بیا یوسفزی تر راتله بیا چې راتلو نو بیا غوی دومره دا کم چې د سلطان اویس چې کم د بیبي و د خپل خزوه بیا دا دومره په جوش کې رااله دا محسوس کړل چې د یوسفزی څنګه دا دوابه کې چې کوم د درزداق چې کوم آباد دوی له شکست ورکړلو تر باجوړ پورې آباد شو نو کې دې چې زمانه د سوات هم واخلي نو هغه خپل بیبي چې کوم دا هغه مړه کړله په شهید کړله او په دغه جوش کې بیا سو یوسفزی کوم رااله او سلاطین سوات باندې حمله وکړه او دا ټول سوات قبضه کړل د 1529 کې سیدی دغه دوران کې چې د یوسفزی کوم دلته راغلی دی آباد شو. امجد صاحب دا خو پکې مونږه یو بل تاریخي رخول پاڼه واړه دا راته وایي چې کوم تاریخ باندې تاسو لګي کار کوي د مستقبل لپاره ما مخکې څنګه چې وي نو کول روان نسل چې زمونږ دی د دې تاریخ به د غي په ژوند باندې د غي په ثقافت باندې د غي په کلچر باندې زموږ کوم نوې نسل چې کوم طرف روان دي څومره پاغي کې به کردار ادا کوي ان شاء الله ډیر زیات کردار به ادا کوي خو چې کاغوي غواړي لا چې را زمونږ وي اکثر په پښتو کې وزته تاسو یو کول او بیان کوم چې کوم انسان خپل تاریخ هیر کو دغه جغرافیه بدل شو چې کوم انسان خپل تاریخ هیر کی دغه جغرافیه بدل شو نو کله فکر داري چې خپل تاریخ سره مینه لري ځکه چې زمونږ تاریخ ډیر ډیپ ته جوور هم لري خو افسوس خبردار نو کول چې دغه سوچ خو تاسو ته خپل درج په کم تر روان دي خو موږ خپل سوچ دې په یو پازټیو پیج سره زاغوي ته میسج ور کوم چې هغه دې مهرباني وکړي د خپل تاریخ چې کوم دی اله زموږ تاریخ مخکې زی
چې یاره موږ سره مینه لرو شوق لرو کنه داسې به زموږ تاریخ دفن شي ختم بشي. د یو تاریخ د طالب علم په اسمان یو دا اهم سوال دی. بل دا چې سرتور فقیر یو کتاب زموږ سره دی د جنگ ملاکنډ 1897 عظیم مرد مجاهد تاسو په یو ټایټل ورکړی دی. نوی نسل لاس ته به دا څنګه رسیدل سره سیمینارز پکار دي سکول پکار څه پکار او جی او بل خو زه تر لکه نن سبا خو د الکترونیک میډیا دور دی نو دا زما د کتاب چې کوم دی د سرتور فقیر دا نن سبا چې کوم د ویب سایټس دی پاغم دا آنلاین اویلیبل دی آنلاین اویلیبل دی په مارکیټ کې میلوي دی شي داسې او نور خو تاسو چې د میډیا سره وابسته تاسو به خرول پلی کوي چې دا کتاب مونږه نوی کول ته کم انداز کې رسولې شو. د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو نننې پروګرام چې کوم مونږه د امجد علي خان عثمان خیل سره وکړو یقینا د خاغلی ټایټل لاندې تاسو به ډېر زیات خوښ چې خاغلی امجد علي خان څنګه چې وړاندې په ابتدا کې وي چې تاریخ په حواله باندې د غي ځان له خدمات دي او موجوده وخت کې هغه د سرتور فقیر په نوم باندې دا کتاب یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کومه دا کتاب هغه چاپ کړی یقینا کنه کل زمونږ را روان نسل دا کتاب وګورئ دا غي به یو خود تاریخ نه خبر شي د پښتون قوم د کلچر نه د غوی د تهذیب او ثقافت نه خبر شي د غوی د جبه نه خبر شي د غوی د تاریخي مبارزو نه خبر شي او زما په خصوصي توګه هغه پروفیسور صاحبان هغه ټیچر صاحبان چې زموږ د پروګرام ګوري زما باغی تم د خواسي چې دا کتاب واخلي د خپل سکولونو د کالجونو د لایبرریو زینت جوړ کی په لایبرریو کې وساتي د دې پروموشن وکي ځکه چې دا زمونږ د امجد علي خان پروموشن نه دی دا د قام د دیولس د تاریخ د دوی د مړانې د دوی د ننګ او د غیرت او د دوی د غزاګانو هغه زوړ تاریخ نه دی بلکې دا اصل کاله پس به هم په یو نوي شکل کې به دا قانون راځي دا هغه تحریکونه دي دا هغه د پښتنو بغاوتونه دي چې بار براوچتيږي او داسې بسر هغه پټيږي او بیا براوچتيږي تر بل پروګرام پورې خپل کوربو صابر حجازي ته اجازه ورکړئ په لوی الله مسپارم د الله پامان. السلام علیکم زم صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکن ټي وي. کچره تاسو زمونږه یوټیوب چینل ملکن ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زمونږه معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. ډیره مننه. चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे